محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د قران کریم د یو آیات تلاوت وکړ. قران کریم دا د الله تعالی کلام دی، دا د الله تعالی وینا ده، دا د الله تعالی پیغام دی. د ټول انسانیت د زندګۍ تیرولو یو نقشه ده، یو ضابطه ده، یو طریقه ده چې د انسانیت د کامیابی څومره صفات الله تعالی غ صفات ټول انسانیت د قران کریم کې ذکر کړی دي. د قران کریم دی آیات کې الله تعالی انسانانو ته د دوه خبرو تلقین کوي چې کوم انسانان په خپل ژوندۍ کې د دوه خبرو ته توجه ورکړي او د دوه خبرو ته متوجي سي، هغه انسان د ژوندۍ د ډیرو فتنو سره، د ډیرو ستړو سره او د ډیرو مشکلاتو سره ځان محفوظ کولای شي. اولنې خبره چې قران کریم انسانانو ته کوي هغه دا ده چې وتلو ما اوحي الیک من الکتاب، اے پیغمبره چې د کم کتاب د کم قران وحی د جبرائیل علیه السلام ته په ذریعہ سره تا تر رسیدلی دي، د قران کریم تلاوت کوا. د قران کریم تلاوت په خپل کول، د قران کریم د تلاوت طریقه فکور کې رواج کول، د قران کریم تلاوت د کور په تور سرو باندې کول او د قران کریم تلاوت په کور کې په بچانو باندې کول. سهارم کور کې د قران کریم تلاوت کول، ماښام کول، د ورځې کول، د شپې کول. نو اولنې خبره الله تعالی انساني قران کریم کې پیغمبر علی السلام ته یو دا خبره کوي چې اتلو ما اوحي الیک من الکتاب، د قران کریم تلاوت کوا. او دویمه خبره واقم الصلاه، د لمانځه اهتمام کول، په خپل هم لمونځ کول او د کور انسانان لمانځه ته متوجه کول او د کور انسانان ته د لمانځه کولو ترغیب ورکول. ځکه لمانځه کې دا برکت ہے، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء، چې کمی فتنې را روان دي او کمی گناهونه را روان دي او کم د فتنو د گناهونو طریقې را روان دي، هغه په کورو کې رواج کیږي، هغه د انسانانو په دماغو کې راځي. نو د قران کریم په ذریعہ سره او د لمانځه په ذریعہ سره الله تعالی د کور حفاظت کوي، الله تعالی د انسان حفاظت کوي، همې د گناهونو څخه حفاظت کوي، همې د فتنو څخه حفاظت کوي. کشکارا فتنی، کپټی فتنی، کلوی فتنی، کچنی فتنی چې دا غیسه سړی د خپل ځان حفاظت غواړي، د خپل کور د بچانو حفاظت غواړي، نو هغه کور کې د ټولو سمخ کې د قران د تلاوت رواج جوړول او په دویمه طریقه په دویمه درجه کې دستی د قران کریم مسورستا هغه کور کې د لمانځه اهتمام کول، منځ په ښه طریقه سره ادا کول. چې په کم کور کې دغه دوه عمل جاری، هغه کې د قران کریم د تلاوت اهتمامي قران کریم تلاوت کیش او په کم کور کې د قران کریم د تلاوت سره المنځ په پابندي او په اهتمام باندې کیش، نو بیا به د دې دوه په ذریعہ سره الله تعالی هغه کور د مشکلاتو څخه ساتي، بیا به کور د فتنو څخه ساتي، بیا به کور د پریشانیو څخه ساتي، بیا د مځکې پر مخ چې د گناهونو کم سیلابونه را روان دي هغه کور حفاظت به الله تعالی د هغه سیلابونو څخه کوي. ځکه قران کریم داسې کلام دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روایت ہے، القرآن احب الی الله من فی السماوات ومن فی الارض ومن فیهن. چې څومره مخلوقات الله تعالی د اسمانو کې چې څومره الله تعالی پیدا کړی دي، کاغی د لمر په شکل دی، کاغی د سپوږمۍ په شکل دی، کاغی د ستورو په شکل دی، کاغی د نورو په شکل دی. قران کریم د دې ټولو سره الله تعالی ته ډیر محبوب کلام دی. ومن فی الارض، چې مځکه کې الله څه پیدا کړی دي، د دې ټولو سره قران کریم محبوب دی. کمزکه کې څومره دریابونه دي، کمزکه کې څومره غرونه دي، کمزکه کې څومره درې دي، کمزکه کې څومره انسانان دي، که په اسمانو مځکو کې څومره فرشتي دي، که په مځکه کې بیت الله ده، که نور مقدسات په مځکه کې دي، قران کریم د دې ټولو سم الله تعالی ته ډیر محبوب دی. او ومن فیهن، چې د مځکې او اسمانو په مابین کې الله تعالی څه پیدا کړی دي، دا ټولو سم قران کریم الله تعالی ته ډیر محبوب دی. اسمانونه او په اسمانو کې چې څه دي، مځکه او په مځکو چې الله تعالی څه پیدا کړی دي، د اسمانو د مځکو په مابین کې چې الله تعالی څومره پیدا کړی دي، د دې ټولو سره الله تعالی ته محبوب شی هغه قران کریم دی.
نو په انسانانو کې الله تعالی ته محبوب انسان هغه انسان دی چې د هغې په زړه کې د قرآن کریم سره محبت وي، د هغې پر ژبه د قرآن کریم همیشه تلاوت. او کورونو کې الله تعالی برکت په هغې کور کې راولي، خیر په هغه کور کې راولي، او خپل رحمتونه او انوارات الله تعالی د طرف هغې کور ته را رسیږي چې کوم کور کې د قرآن کریم سهار و ماښام تلاوت کول کېږي. ځکه الله تعالی قرآن کریم کې د انسانان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د انسانانو دپاره د دوو خبرو تلقین کوي. یو کور کې د قرآن کریم تلاوت کول، او دویم طرف ته کور کې د لمانځه اهتمام کول. دا دوه شی د فتنو په زمانه کې، فتنې څه کوي په هره زمانه کې، دا دوه د انسانانو دپاره د حفاظت بهترینه ذریعه ده.